د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی فاست بولر وسیم اکرم د افغانستان کرکټ ټیم په باره کې څه ویلي دي، د رحمان الله ګربز په اړه څه ویلي دي او د افغانستان د سپینرانو په باره کې څه ویلي دي، نو پوره معلومات ترله هم په دې ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. وسیم اکرم د ای سپورټس په لایو شو کې دا ویلي چې رحمان الله ګربز د افغانستان کرکټ ټیم یو داسې اوپنر بیټسمن دی چې په اوله کې افغانستان لوبډلې لپاره ډېر تیز سٹارټ اخلي او په پاور پلی کې ډېر ښه او تیز بیټینګ کولی شي. څنګه چې تاسو معلومه ده چې د انګلند خلاف د ورلد کپ په یو غټ میچ کې رحمان الله ګربز 80 رنزونه جوړ کړي او ډېر تیز رنزونه جوړ کړي، په 50 بالونو باندې 80 رنزونه جوړ کړي. وسیم اکرم د افغانستان کرکټ ټیم په باره کې ویلي چې چېرته افغانستان کرکټ ټیم داسې نور مهنت وکړي او په جوش او جذبې سره لوبه وکړي، افغانستان کرکټ ټیم په ورلد کپ کې نورې هم کامیابیانې ترلاسه کولی شي. وسیم اکرم ویلي چې خاص کر د انډیا په ګراوندونو باندې سپینران بالران ډېر کامیاب وي. د افغانستان سپینران بالران د ورلد کپ په پاتې میچونو کې ډېر ښه مهم کردار ادا کولی شي.